پکتيکا کې یو کس ولې او څنګه د خپلې میرمنې پوزه پريکړه خو څنګه ولې په دې ویډیو کې به پرې پوه شئ. د پکتيکا والي محب الرحمن سکمنی BBC ته وویل د جانخیل ولسوالۍ په میجک کلي کې د برات په نوم یو تن د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې چې د په وینا اوس د پولیسو په توقیف کې دی. د پکتيکا امنیه قومندان نثار احمد عبدالرحیم زی BBC ته وویل چې برات نومي سړي په خپله منلي چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل یې د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې. دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې میرمن یې غوښتل ورڅخه طلاق واخلي او کور ورپرېږدي چې په پایله کې د پوزه پرې کړه. د دې ولایت له رسنیز دفتره په خپره شوې وینا پاڼه کې راغلي چې دا پیښه څو ورځې وړاندې په جانخیلو په ولسوالۍ کې شوې وه خو کورنۍ یې پټه ساتلې وه. خبرپاڼه کاږي پولیسو ته د خبر رسېدو سره سم یاد کس د بيخي له سیمې تښتېدلی و او د پولیسو تر څارنې لاندې وو چې تېره شپه یې بیا غوښتل کور ته ور واوړي چې د پولیسو له لورې د یو میل تفنګچې او چاقو سره ونیول شو. تېره میاشت د دې ولایت مرستیال والي انجینر شیر بادشاه ارګوني د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په غونډه کې ویلي و چې دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، د سواد کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې، روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی زیات شوی او هم د عامه پوهاوي کچه د تیر په پرتله لوړه شوې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت له میرمنو سره د کورنۍ تاوتریخوالي ریپورټونه ورکول کیږي. په ځینو پیښو کې سړو له ښځو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې وخت بیا خپله ښځې د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلې ده. په 2014 کې د هرات انجیل ولسوالۍ کې یوه میړه د خپلې میرمنې پوزه او شونډې خوسې کړې وې او پر بدن یې د چړې ګزارونه هم کړي وو. قرباني شوې ستاره بیا وروسته د پوزې او شونډې د درملنې لپاره ترکیې ته واستول شوه. هغه وخت ویل شوي وو چې له ښځو سره د کورنۍ تاوتریخوالي اصلي لاملونه بېوزلي او په نشه د روږدو کسانو ډېروالی دی. تر هغه وروسته په 2014 کې هم د ایکندي ولایت کې یوې ښځې تر لفظي شخړې وروسته د خپلې بنې پوزه غوسه کړې وه. د فاریاب ولایت اوسېدونکې ګل اندامه هغه ښځه ده چې وایي لور یې له واده یوازې 9 میاشتې وروسته د خپل میړه په کور کې ووژل شوه خو تر اوسه یې هیڅوک هم د وژلو په تړاو نه دي نیول شوي. د مبارزې له ګڼو هڅو سره لا هم هر کال افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ځي. ډېر لږ داسې لیدل کیږي چې د ښځو د حقونو سرغړونکي د خپلې سزا وګوري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څارونکي بنسټونه وایي د دې ډول پیښو د څېړلو بهیر ډېر ورو او ټکنی دی او هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله کور پرېښودلو ته اړ شوي په کلونو په امن خونو کې شپې ورځې تېروي. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ او که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو هر چېرته چې یاست اباد او خوشحاله اوسئ.